د میلمنو نه دغه خواهش کوو او دغه توصیه ورته کوو چې هغه شیان چې هلته خپله مثال د ټولې ستونزې حل دی وزارت حج خپل تعلیمات و ارشادات ورکوي هغونه دوی سرغړونه ونه کړي لکه هغه کال موږ تللي وو اوس مثلا اکثره حجاج کرامو به دا فکر کوو چې موږ هلته باید لرګي ولرو هغه خپل خرچه او خوراک تضمین کړي وي د حجاجو او هلته خیره مؤسسات دي اهل خیر خلق دي چې هغوی د ټولو مسلمانانو د دنیا د هر ګوټ کې نر نه سره غلي دي هغوی لپاره طعام او د خوراک و څښاک په داوطلبانه شکل سره ځکه چې الحمدلله خدای چې مېلمه کړي وږی نه باید د حج په ورځو کې هلته خلک داوطلبانه ډېر جود او کرم کوي او ډېر مهمانوازي هر څوک کوي اهل خیر خلک ډېر دي نو دا تشویش دی نه ورسره چې ورغل دوی صرف ورغل یا د چین لپاره اکثره خلک یې چې شوقیان وي یا چې په خاطر یا د ډوډۍ په خاطر باندې د نورو مسلمانانو د خطر او د ازار او د اذیت سبب وګرځي نو دغه جدي او خواهش تر کوو. ډېره مننه محترم حاجي صاحب. یو څوک راغی حج ته لاړ عمره یې هم وکړله د عمرې طوافونه یې هم وکړل لکه تاسو چې ویلې د حج مسله یې هم هغه سوله ذکر شوله. محترم حاجي صاحب په حج کې یو حاجي ته څو شیونه ډېر ضروري او ډېر لازم دي چې د هغوی حج په باندې مکمل کېږي؟ نو الحمدلله دا توفیق به د الله نه هر څو غواړي انسان خو بیا هم نیمګړی ده خو د ټول نه زیات خو ما مخکې لکه په مقدمه کې چې کوم آیات شریف ولوستلو حج خو خپل فرایض او مستحبات او واجبات ټول معلوم دي او هغه کارو کې چې مثال په هغوی باندې حج ته فساد رسي هغه هم کتابونو ذکر کړي دي مثلا د حرم په منځکه کې ښکار کول یا د حرم په منځکه کې مثلا جنگ کول یا د حرم په منځکه کې مثلا نور داسې کارونه کول چې هغه سبب د آزاد اذیت ګرځي دین باید جلوګیري وشي هلته باید سیاسي خبرې ونه شي ځکه چې د هغه منطقي یا د حرمینو خاص هلته قانون دی وزارت حج توضیح کړی وي چې په هغه کې باید د دغو شیانو نه په کلکه ډډه وشي. حاجي صاحب له ایران نه یو اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. الله دې خوشحال کړي مهرباني. مهرباني وکړه ورور. ښه په سترګو سعید درته وبه کړو دغه به درته وکړو ځکه چې تاسو ډېر لرې ځي اړیکه الله دې خوشحال کړه را سره لیدونکی اورېدونکی اوسېږي انشاءالله درته ووایو ګرانه. ښه حاجي صاحب مهرباني وکړئ تاسې ویلې چې واجبات او فرایض دي ځکه د څو شیونو پکې ډېر ضروري دي چې له هغو نه خلک ځان وساتي ځکه موږ اکثره خلک داسې خلک دي چې هغه سپین ګیري یا یې فشار جګېږي نو غوسه هم ورځي. بلکل نو د حج د ارکانو نه یو خو مثلا احرام ده او په عرفات باندې ودرېدل دي څوک چې مثلا کله یوم عرفه باندې مقصد چې د عرفات حدود داخل شو نو د حدود داخل دل دا پکې شرط دی او دا نه د مهمه اکثره د موږ د افغانستان عزتمن حجاج دا هیله او حرص کوي چې هغه د عرفات غونډې ته ځان ورسوي نو متاسفانه چې په تېرو کلونو کې یا په تېرو وختونو کې ډېر حجاج کرام د دې قرباني ښکار شول هلته خو مثلا کاړي وو هغه ځای جګ نو دغه تکلیف ونه صرف د عرفات حدود داخل سي دوی شرط په ځای سوی ده. ډېر ښه حاجي صاحب دا اړیکه به هم وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مهرباني وکړئ تاسې له موږ سره وصل وي خو اړیکه مو پرې شوله په بښنه سره نو بیا هم وخت لرو کولی شئ راسره په اړیکه کې شئ خپله پوښتنه مو مطرح کړئ موضوع مو د عملي حج کولو لارښودنه. محترم حاجي صاحب لکه مخکې مو چې پیل کې یادونه وکړه حاجي صاحب محترم تر اوسه پورې په خپل ژوند کې 18 حجونه کړي 50 عمرې کړي
نو راځي که تاسو څوک حج ته تلونکي نیت مو کړی اراده مو کړي بخت مو کار کړی وي خدای غوښتي که څه ستونزه په دې اړه باندې ولرئ نو له حاجي صاحب سره یې مطرح کړئ خپله پوښتنه تر څو پورې عملي ځواب درته ووایي مننه درنه کوو چې له موږ سره ښه محترم حاجي صاحب تاسو ویلي چې ځي به عرفات ته نو عرفات حدود ته چې داخل سي مولوي صاحب محترم تر غروب پورې بالته پاتې کېږي او پس د غروب نه په ډېر وقار او په ډېر